کابل کې د الله اکبر نارې د افغانانو دښمنان ولړزول. کابل کې نن شپه څه تیر شول؟ سلام ستړي مشئ. نن ماسخوتن 9 بجې کابل کې خلکو د الله اکبر نارې په کولو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. ټول کابل کې نږدې په هر واټ کې خلک راووتل، د الله اکبر نارې ووهلې او د افغانستان د دښمنانو په ضد شعارونه ورکړل. نن ماسخوتن د افغانانو دغه اقدام او په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پوسټونو د افغانستان دښمنان او د افغانستان د خلکو دښمنان لړزولي. خلکو ویلي پر ویرې غلبه لویه بریا ده. د الله اکبر ناره د کامیابۍ ناره ده. له کابل ورهاخوا ننګرهار او کونړ کې هم زرګونه خلکو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ واټونو ته راووتل او د الله اکبر نارې ووهلې. دغه راز پښتونخوا کې هم مشر منظور پښتين او نورو پښتنو له افغانانو سره د الله اکبر ناره بدرګه کړه. د افغانانو دغه قیام یقینا ټولې نړۍ ولیدلو او په دې پوه شول چې افغانان څه غواړي. افغانانو هم خپلو دښمنانو ته پیغام ورساوه او دا یې واضح کړه چې دوی له چا سره ولاړ دي. اوس ځینو مخالفینو بیا تر دې حده خپله اوږده پاللې او له افغانانو سره یې خپله دښمني ښکاره کړې چې د الله اکبر د نارو ویډیوګانو ته یې هم د خندا سټیکرې ورکړې وې چې دا ښیي چې دوی په دې کار څومره ځورېدلي. دا یې د فیسبوکیانو حال دی. له لوړ پوړي خدای خبر چې څه حال به یې وي. دغه راز یاد دې وي چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح له کابل ښاریانو سره یو ځای ښار کې وګرځېدلو، د الله اکبر نارې وکړې. په هر حال تاسو دوستان هم کمنټونو کې د الله اکبر عظیمه کلمه ولیکئ. دا و د کابل د نن شپې د حالاتو په اړه زموږ ویډیو که خوښه شوې مو وي ضروري لایک کړئ. تر بیا چې ستاسو پړ ته راځم پر یو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.